بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو وطنوالو، زه فرهاد محمدي غواړم چې تاسو ته په یوه ډېره مهمه او حیاتي موضوع خبره وکړم چې هغه د زړه حمله ده. د زړه حمله د زړه د کوچنیو شرايینو د بندېدو یو ناڅاپي بندېدو له خاطره رامنځته کېږي چې اکسیلي شریانونه ورته ویل کېږي. د دې ناروغیو واقعیات په ټوله نړۍ کې مخ په زیاتېدو باندې دي. تقریبا په ټوله نړۍ کې د ټولو مرګونو 30% واقعات یې همدا قلبي حمله تشکیلوي او په امریکا کې 40 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته دي او په هره دقیقه کې یو امریکایي همدې ناروغۍ له خاطره خپل ژوند له لاسه ورکوي. او تقریبا په امریکا کې په 6 مرګونو کې چې 6 نفر وفات کېږي یو سبب همدا قلبي ناروغي ده. د قلبي ناروغۍ لپاره خطري فاکتورونه چې رامنځته کېږي په 2 ډوله باندې دي. یو یې ثابت دي چې هېڅ تغییر پکې نه راځي، او بل دوام موږ تاسو کولی شو چې د ژوند په طرز ترکیب په تغییر کولو سره هغې کې تغییر راوړو او دغه خطرناکې وژونکې ناروغۍ څخه مخنیوی وکړو. فوفیکس یا نه تغیرېدونکي خطري فاکتورونه کې یو ژوند عمر ده. نظر دغه مرضي په ماشومتوب کې کمه ده. هر څومره چې عمر زیاتېږي د مرضۍ خطر زیاتېږي. دوهم یې جنسیت ده. د جنسیت له نظره دغه ناروغۍ په نارینه‌وو کې نسبت زنانه‌وو ته زیاته ده، خو 40 کلنۍ څخه وروسته د مرضۍ په نارینه‌وو او زنانه‌وو کې یو شان ده. دریم یې فامیلي فاکتورونه دي. هغه څوک چې هغې والدین فامیلي ډول باندې دا ناروغي ولري، هغې مور پلار ترونې، نو راتلونکي ماشومان بچیان د ناروغۍ ته خطر لاندې دي. بل هغه فاکتورونه دي چې کولی شو چې هغې ته تغییر ورکړو. په تغییر کولو سره موږ تاسو کولی شو چې دغه ناروغۍ څخه ځان وساتو، چې په هغې کې یو تر ټولو څخه مهمې فشار ده. فشار دوهم شکر ده. شکر ناروغۍ په ښه کنټرول کولو سره موږ تاسو کولی شو دغه وژونکې ناروغۍ څخه ځانونه وساتو. او دوهم د وینې چربي ده، وزن زیاتوالی ده، او په څنګ کې ورسره یو ځای د زیاتو شحمي غذاګانو خوړل، د تازه مېوې او سبزیجاتو نه استفاده کول، او بل په څنګ کې د الکول او سګرټو استعمال ده. دا هغه فاکتورونه دي د ناروغۍ په رامنځته کولو کې رول لري. د دې مرضۍ اعراض او علایم چې رامنځته کېږي په یو ناڅاپي ډول باندې تر ټولو څخه مهم اعراض یې د سینې درد ده. دغه درد اکثریت د سینې د هډوکو شاته موقعیت لري. دروندوالی یا فریشر چې ورته ویل کېږي یا نیولی د سینې ورته کېږي، یو مبهم درد درته احساسېږي. دغه درد کله کله معدې خواته انتشار کوي، چپ لاس ته او اوږې ته، کله کله ژاړ خواته انتشار کوي. دغې درد سره یو شمېر نور اعراض او علایم لکه خولې، د رنګ تغیرېدل لکه ویرېدل، او په څنګ کې زړه بدوالی، استفراقات او نفس کیدې. که چېرته تاسو د داسې یو حالت سره مخامخ کېږئ، نو کوشش وکړئ چې ځای په ځای باندې کښېنئ، یو امبولانس نمبر وي یا یو خپلوانو ته زنګ ووهئ، ځکه اولنۍ تداوي همدا حالت دی چې تاسو مکمل ډول باندې ځای په ځای استراحت وکړئ، او دوهم زر شفاخانې ته انتقال وکړئ. څنګه کولی شو چې موږ تاسو د دغې ناروغۍ وژونکې ناروغۍ څخه خپل ځان او خپله جامعه وساتو؟ په لومړي سر کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې خپل وزن متوسط وساتو. دوهم، که چېرته موږ تاسو د شکر مریضانو خپل شکر په نورمال حالت کې وساتو. دریم، فشار فشار ولرو، فشار کنټرول کړو. په خپل غذایي رژیم کې د تازه میوو او تازه سبزیجاتو زیات استفاده کول. دریم، څلورم، په منظم ډول باندې په هفته کې د 20 نه تر 30 دقیقو پورې، په هفته کې د 3 نه 4 وارې د 20 نه تر 30 دقیقو پورې تمرین کول. تمرین څو ګټې لري؟ اولنۍ ګټه دا ده چې وجود کې د کولېسترول LDL سویه ښکته کوي، HDL سویه پورته وړي، کوم چې د قلبي ناروغۍ څخه مخنیوی کوي. دوهم، په وزن کې موږ سره ډېر کوچک کوي، د وزن په نورمال ساتلو کې موږ سره ډېر کومک کوي. څلورم، د وینې شکر په کنټرول کې ډېر رول لري. پنځم، د دغه ناروغۍ څخه د مخنیوي لپاره د الکولو څخه ځان ساتل، سګرټ نه استفاده کول، په خپل غذایي رژیم کې د شحمیاتو او غوړیو نه استفاده کول. دا له معلومه چې مرضي مخ په زیاتېدونکي باندې ده، ولې الحمدلله چې د نوې ټکنالوژۍ په راوتلو سره د دې ناروغۍ له خاطره مړینه کمه شوې ده. اوس مخکې د دغې ناروغۍ څخه تقریبا په امریکا کې چې زموږ په وطن کې صحیح ډاټا نشته، په هره دقیقه کې یو امریکایي ژوند لاسه ورکولو.
40 میلیون امریکایان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. تقریبا په نړۍ کې 30% مړینو سبب یا همدغه قلبي ناروغۍ ده او په ټوله نړۍ کې اوله درجه وژونکې ناروغي ده. او د تقریبا په امریکا کې د هر شپږو مړینو کې یو سبب یې همدا قلبي مرګ ده. خو موږ تاسو کولی شو په وخت باندې تشخیص، په وخت باندې په اعراضو پوهېدل که د دې معالجې له خاطره مړینه چې رامنځته کېږي کموالی راوړو. موږ تاسو که چېرته د داسې یو حالت سره په خپله جامعه کې، په کور کې یا خپل ځان باندې چې یو داسې درد سره مخامخ شو، یو ناڅاپي ډول باندې درد چې په سینه کې رامنځته کېږي، ورسره د رنګ تغییر، خولې، نفسګردي رامنځته شي، عاجل ډول باندې ځان شفاخانې ته ورسوو او خپل ژوند په طرز کې په ډول کې تغییر راوړو. وزن مناسب ساتل، شکر فشار کنټرولول او د شحمي غذا څخه پرهیز د دې مهلکې ناروغۍ څخه خپل ځانونه ساتل شي. په دې هیله چې د ناروغۍ څخه موږ تاسو ټول په امن کوو.